چې د چا زړګی یم د چا ځان یم له بده مرغه د چا زړګی یم د چا زړګی یم د چا ځان یم د بده مرغه زه په یو چا باندې تاوان یم د بده مرغه مننه د چا زړګی یم د چا ځان یم له بده مرغه زه په یو چا باندې تاوان یم له بده مرغه او زه ټوله شپه سوې ټپې له ډېره درده کوم زه ټوله شپه سوې ټپې له ډېره درده کوم زه ټوله شپه په یې قربان یم له بده مرغه مننه دا چې دردېږم وژل کېږم ګناه مې دا ده دا چې دردېږم وژل کېږم په نه خبره ګناه مې دا ده چې افغان یم له بده مرغه دا چې دردېږم وژل کېږم په نه خبره ګناه مې دا ده چې افغان یم له بده مرغه او په کومه لاره چې زما د مرګ خبرې کېږي په کومه لاره چې زما د مرګ خبرې کېږي هم هغه لاره کې روان یم له بده مرغه مننه په کومه لاره چې زما د مرګ خبرې کېږي هم هغه لاره کې روان یم له بده مرغه زه د خپل حق پوښتنه هم د چا نه نشم کوی زه د خپل حق پوښتنه هم د چا نه زه د خپل حق پوښتنه هم د چا نه نشم کوی د خپلې ژبې اویزان یم له بده مرغه مننه زه د خپل حق پوښتنه هم د چا نه نشم کوی د خپلې ژبې اویزان یم له بده مرغه دلکشه زه د نفرتونو په زندان کې ګیر یم دلکشه زه د نفرتونو په زندان کې ګیر یم د محبت سره له ګران یم له بده مرغه بغیر د مینې لیدل په ژوندانه کې زهر لیونی وسخل د ناکامه خپل واده کې زهر بیا یې سحر راته په دواړو لاسو ځان وهلو چا چې د شپې راله راکړي وو تیاره کې زهر سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې منئ قدرمندو کتونکو ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم په دغه هیله یم چې روغ جوړ به او ژوند ته به اماده یې قدرمندو خپرونه ده آینی او نن را سره په آینی خپرونه کې ډېر ښه شاعر او ډېر ښه لیکوال او ورسره د پیرزونې د خپرونې کوربه محمد شاه دلکش صاحب ناستی کوي د هغوی سره به خبرې اترې کوو د هغوی نه به خوندور شعرونه اورو دوی حق جوړېدلو چې دغه خپرونه کې ځان سره میلمه کړو ځکه چې هغوی ډېرې هلې ځلې کوي د پښتو ژبې دپاره د پښتو ژبې ودې دپاره لګیا دی لرې لرې ځي ادبي شاعرانو لیکوالانو خوا له ځي او د هغوی نه دغه پروګرامونه ریکارډ کوي او تاسو ته په دغه شیشه باندې ښیي نو ما هم غوښتل چې د دې دغه زیار او کار کوي نو دوی سره هم دغه خپرونه را جوړه کړم نن به ورسره خبرې اترې کوو د ټول ناول ورته په خپله خپرونه کې هرکلی او ستړي مه شي وایم مننه کوم صالح نادان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ له راکړو ناستې مو راسره وکړو د ناستې مو مننه کوم یو جهان ستاسو نه هم مننه کوم دغه ستاسو حق جوړېده ډېر ملګري به م پیژني شاعران لیکوالان خو بیا هم زموږ په آینې باندې به بعضې کتونکي چې په اول ځل به م په دغه شیشه باندې ګوري هغوی سره خپل ځان لږ معرفي کړئ مننه کوم زما نوم محمد شاه دی دلکش مې تهلس دی او پېښور سره تعلق ساتم ډېره ښه ده دا م راته ووایي چې د شاعرۍ پیل مو کله کړی دی شاعرۍ آغاز مو کله کړی دا کوم وخت چې تاسو ادب ته رالی داسې 2012 نه ما شروع کړې ده او لګیا وې هلې ځلې کوم سمه ده دا م را سره شریک کې چې شعر لیکلو سره مو کله نثر لیکلی دی او که نه یاره دومره تجربه مو نشته دی لګیا وي زده کړې کو لا زه په شاعرانو کې ځان هم نه حسابوم زه یو سټوډنټ یم د شاعرۍ چې لګیا یم خپلې هلې ځلې کوم زده کړو په نیت باندې یم نو زما په خیال چې زه غزل ولیکم دا هم زما دپاره د کمال خبره چې زه غزل ولیکم نثر یا بل کوم داسې صنف نشته چې په هغې ما کار کړی ډېره ښه ده بله پوښتنه تاسو چې کوم دغه مرکې کوئ د پیرزونې په نوم باندې تاسو را ایاز فضل دوزی صاحب چې کوم دی مرستیال دی دغه خپرونې کوئ دغه خپرونې چې کوم دي دا څومره ګران کار دی یو شاعر خواله ورتلل د هغه نه وخت اخیستل بیا هغه سره ناستی کول دا څومره ګران کار دی بالکل صحیح خبره مو کړله تاسو ته پته وي تاسو خپله هم مرکې کوئ صالح صاحب چې کله یو شاعر ته کال وکړي او هغې نه ټیم غواړي نه هغوی بیا لږې نخرې پخرې زیاتې شوي د بده مرغه مونږه د هغوی ذهن کې کیدای شي دا خبرې چې دا مرکه دوی د ځان دپاره کوي یا د دوی پکې خپل څه مفاد دي خو داسې هېڅکله هم نه ده مونږ د پښتو ژبې دپاره لګی د پښتو ادب دپاره لګی کار کوو مونږ خپل زیار وباسو که یو څوک را سره یو څو خبرې مو زیاتې وکړي مونږ هغوی ته غاړه ږدو هغه خبرې وړو او بس هغه شاعر چې کوم دی د کوم ملګرو غوښتنه هغه شاعر په مرکه کولو مجبورو ډېره ښه ده بله پوښتنه پکې پیدا کېږي که موږ د ولس ډیمانډ ته وګورو د ولس غوښتنې ته وګورو چې ولس کوم شاعر خوښوي او هغه سره موږ مرکه کوو آیا دغه پښتو ژبې زیان دی او که نه دی بالکل ډېر ښکلی سوال هم وکړو نادان صاحب
ماشاءالله اوس پښتانه ډېر بیداره شوي دي او ډېر پښتانه په شعر او ادب باندې پوهیږي. هغه پښتانه هغه شاعر ډیمانډ کوي، هغه شاعر غوښتنه کوي چې کوم شاعرۍ کې وزن وي، هغه په معیار باندې برابره وي. نو هغسې خو بیا موږ هم ګورو، داسې ډېر خلک شته چې موږ ته ډېر شاعران یاد کړي، خو هغه بیا موږ ګورو چې په معیار باندې برابر نه وي او د دې کیمرې لایق نه وي چې موږ ورته ریکارډینګ وکړو. هغوی پسې بیا موږ هم نه ځو، هغه شاعرانو پسې موږ ځو چې هغه د معیار برابر وي، په معیار باندې شاعري کوي. ډیره ښه ده، خبرې به زیاتو منه ځکه چې زمونږ دغه کم کتونکي دي دوی به تنګ شي. زمونږ دغه مینوال او دغه کتونکو سره خپل خوندور شعرونه شریک کړي. خوندور خو نه دي، خو کوشش مو کړی دی چې یو غزل دی، که ما خوشحاله غواړې نو دیدن راپسې راوړه. که ما خوشحاله غواړې نو دیدن راپسې راوړه، زه مخکې درنه ځمه ته کفن راپسې راوړه. ډېر ښه دی یار. مننه. او د لر او بر پیوند به سره ورولو جانانه، د لر او بر پیوند به سره ورولو جانانه، لږ تار مې پیدا کړی دی خوستن راپسې راوړه. ډېر ښه دی. مننه. او ستا یاد مې د وجود نه ټولې غوښې دي توږلې، ستا یاد مې د وجود نه ټولې غوښې دي توږلې، بدرنګه شومه زر کوه سرمن راپسې راوړه. ډېر ښه دی. مننه. ستا یاد مې د وجود نه ټولې غوښې دي توږلې، بدرنګه شومه زر کوه سرمن راپسې راوړه. او خوبونه مې حرام شو زما سترګې نه پټېږي، خوبونه مې حرام شو زما سترګې نه پټېږي، یو ځان له د خوبونو ما خوستن راپسې راوړه. مننه. غمجن یم دلکشه اسرائیل ته مې ویلي، اسرائیل ته مې ویلي، تلوارو که تیار یم زنکدن راپسې راوړه. ډېر زبردست او ډېر خوندور شعرونه مو را سره شریک کړل. خدا راته و چې دغه شاعرۍ له موسیقي کتابي شکل ورکړی دی او که نه یا مو ورته څه مخکې اراده کړې ده؟ انشاءالله ضرور د هر یو شاعر خوب وي، ارمان وي چې زما شعرونه د کتاب په صفحو کې راشي، او کوشش کوو لګیا و لازمه شاعري د معیار برابره. ما ته نه ښکاري چې په معیار باندې برابر، انشاءالله چې په معیار برابر شو. زما استادان شته دی، هغوی سره به کینو، خبرې به پرې کوو، بیا به کتاب راځي انشاءالله ضرور. ډېره ښه ده. دغه غزل سره نظمونه هم لیکي او که نه؟ یاره کوشش کوو، لکه داسې ډېر نشته دی، خو نظم دوه شته دی. ډېره ښه ده. د خوښې شاعر مو څوک دی؟ د خوښې شاعر ټول زما خوښ دي، چې څوک د پښتو ژبې دپاره کار کوي، د پښتو ادب دپاره کار کوي، هغه ټول زما خوښ دي. ډېره ښه ده. کوم چې تیر شوي شاعران دي لکه کوم حمزه بابا، حمید بابا، خوشحال، دا تاسو مطالعه کړي دي او که نه؟ بلکل اورو یې ضروري ده چې مطالعه، هر یو څوک چې شعر لیکلو دعوه کوي چې زه شاعر یم، پکار دی چې هغوی مطالعه کړي، ځکه چې که زده کړه غواړي، مخ په وړاندې تګ غواړي، پکار دی چې موږ خپل مشران، خپل کوم شاعران چې دي هغه څه کاپي کړو، مطلب هغوی نه زده کړه وکړو، هغوی ولولو، نو هغوی نه څه یاد کړو. ډېره ښه ده. په اخره کې یو کلام او زمونږ دغه کتونکو ته پیغام. صحیح. پیغام خدا ده چې مینه خوره کوي، مینه وشیندئ، نفرتونو نه هیڅ نه جوړیږي او په مینه باندې دنیا قایمه ده. او کلام دا ده چې رسا د محبت د دایرې نه مې وباسي، شیطان راپسې شوی دی توبې نه مې وباسي. رسا د محبت د دایرې نه مې وباسي، شیطان راپسې شوی دی توبې نه مې وباسي. یو داسې زورور مې د زړه کور کې دیره شوی، بې وسه یم د خپلې دروازې نه مې وباسي. مننه. یو داسې زورور مې د زړه کور کې دیره شوی، بې وسه یم د خپلې دروازې نه مې وباسي. چې څه په ما کوي د خوښه د جانان ده، جانان ده، پنجره کې مې بندۍ او که پنجرې نه مې وباسي. مننه. چې څه په ما کوي د خوښه د جانان ده، پنجره کې مې بندۍ او که پنجرې نه مې وباسي. د لر او بر ناره ور باندې ځکه بده لګي، پوهیږي که یو ځای شو نو نقشې نه مې وباسي. مننه. د لر او بر ناره ور باندې ځکه بده لګي، پوهیږي که یو ځای شو نو نقشې نه مې وباسي. دلکشه که رښتیا وایم پتوې را باندې لګي، دلکشه که دروغ وایم سجدې نه مې وباسي. ډېر ښه، ډېر زبردست او ډېر ښکلي شعرونه مو را سره شریک کړو. تمه امید لرم چې دغه کتونکو به ترېنه خوندونه اخیستي. دلکش صاحب مننه مو کومه چې ناسته هم را سره وکړو. ستاسو هم مننه کوم چې دومره هلې ځلې کوئ، د پښتو ژبې دپاره لګیا یې، ګرځئ ځای په ځای شاعرانو پسې هغه راوچتوئ، د خلکو ته یې په دې سکرین باندې ښایي. ستاسو جذبې ته، ستاسو دغه کار ته په دواړو لاسو باندې سلام کوو. کور مودان. قدرمندو کتونکو دا ور سره ډېر ښاغلی محمد شاه دلکش صاحب چې تاسو ترېنه خوندورې خبرې او ورسره مو ترېنه شعرونه واورېدل. په دغه تمه چې دغه مرکه به ستاسو خوښه شوي تر راروانې مرکې پورې ما صالح نادان له ورکړې اجازت د لوی الله په امان.